وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه ځکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یو رانه ژوندی پاتې شو نو د سړي زوی بنئ. السلام علیکم ملګرو. مولانا بجلیګر صاحب بیان کړی دی بازار ته ښځې ولې راوځي، نوځوانان غوړېږي زړې ښځې څه دپاره بازار ته راوځي. مولانا بجلیګر صاحب څو کاله مخکې دا بیان کړی دی. دا بیان ستاسو وګورئ. مخکې ملګرو چې لازمي شرک راځئ هر کې بیا خپل بیان ورکړو. دا زړې نه دي زړې، دا باوله لالو اصلي کوټنه دا دي. راشي چې د زړو حال درته وښیم. کمې زړې چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره روانئ، د دې زړې تحقیق لکوکه چې دا ښځې کم خوا روانې کړي. دیم خوار که پوهېږئ نه، سیلاب یوړئ سیلاب، غرق یې غرق. دا زړې ما خو درته وایي چې زه ملا یم، خو ما غوندې زاغ ملا دې وخت کې به مشکل پیدا کړي. ما علم قیافه ویلی دی چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده. پوندې م پېژنم پوندې. نو په هغه شپه تماشه وکړئ د خپلو سادهو ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یی یا ناوې ته نکریزې وړئ. په دې خو به پوهېږئ که که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي، زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي، نو فرق څه شو؟ خو د دې هغه وس نشته که دا د هغې نه زیاته ډمه ده، وسې نشته. د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی، نو صرفه پې نه کوي. که انټرکان بیمباجو ته وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده. د ماجدانو اعتبار ونه کوي. ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته به راغی نو مور ته به وی چې مورې نالت په ښځو، نالت شه په ښځو. مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم، ډېره پاکه یم. ویل مورې مه کوه ګورې. ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي، په لمن زه ملایم زما په لمنه مونځ کېږي، الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه. که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي. زمونږ ایمان څه دی؟ زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. زباں پہ دل کا ہے غل، پجبا اسلام 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 اسلام، اور سر میں کفر کا سودا، او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی دی. پجبا اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی؟ کفر بازار لګي. عزیزانو مون
که دا معتبر آرامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي. زه د غریب آرامتوب باندې مرم. نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره. ویلې نه زه ډېره پاکه یم. یو طالب مصلاحتي کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي. طالب به ورکه راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو. چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم. ما وتښتوه. بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا. حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي. ویلیا خو تلیم نشي په لاره. وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه. وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم. به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې پې مالوچ کېښو چې راویویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی. ورته ویل طالبه څه دي؟ ویل جي دا مالوچ دي. ویل ته کېده دا ټوکرای. دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غر کړي. دا خو مې زوی دی. چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې. حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو. ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم. ویل بچیه نالت اول په ما. نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې وایي که نه نو وایي چې اول په ما. او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا. چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسېږي. ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي. ګیرې نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني. دا د پیشورونه دي وزرې نشته. که وزرې دې زړو لور کې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي. زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وي. زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګوره. یو مې مټ نه ونی مال څه ورته ګورې. هلاسې خدای قدرت مې کاته. دا بیان و د مولانا بجلیګر صاحب. نو دا شان بیان نه و. دا بیان ډېر اوږد و. نو مونږ بازار ته زنانه ښځې ولې راوځي نو ځوانان یې خپرېږېدله زړې. تاسو اور د مولانا بجلیګر صاحب بیان نو دا څو کاله مخکې دا بیان کړی دی. بجلیګر صاحب کومې خبرې کړي دي بالکل ان صاحب ټولې اوښتې ثابت شوي دي. مولانا بجلیګر صاحب خبرې نو مولانا بجلیګر صاحب د خپلې مولانا صاحب نو بالکل سپینې بیان یې کوو. نو بالکل چا له شرمېده نه خوا ته زه پرې جیل ته لاړم نو بالکل سپین بیانونه یې کول. نو او د ښځو باره کې نو ډېر بیانونه کړي دي مولانا بجلیګر صاحب. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب یوټیوب باندې ویډیو ګوره که فیسبوک باندې ګوره پیج فالو کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.